ځلې منې کړې چې دې جنۍ ته به نږدې نه ورځې، دې نه به خپل نسل نه پیدا کې، او بیا هم تا دا جرأت وکړو چې دې ته نږدې ورغې. داجي غلی شه، زما زامن زما حکم مني. که ته ما خپل پلار ګڼې نو نن نه پس دې جنۍ سره ملاو نه شي. رک شه دلته نه. خو داجي دا ظلم دی، دا زیاتی دی. دویم رک شه دلته نه. ځه. داجي دا جنۍ په خپله ژبه کې پوه کړه، ګنې زه به یې د ګولۍ په ژبه پوه کړم. اوره دښمنې، که نن نه پس تا زما زوی ته د خاوند په نظر وکته نو دا سترګې به درنه وباسم، هم په دې ځای کې به دې ژوندی خښه کړم، ژوندی. راځه هلکه. وعلیکم السلام. تو دلته دا تپوس کولی شم چې د تره نه پس تا دلته د راتلو تکلیف څنګه وکړو؟ د تره لور بوتلو دپاره بدره څنګه چې ټوکرې لاړې واپس خولې ته نه راځي، همدغه شان په سوله کې ورکړې لور خور سرکنی نه خپل کور ته ژوندی واپس نشي تللی. واپس به ځي او ضرور به ځي اسلم خانه. ولې؟ چې هغه زما د تره لور ده، زما تربوره ده، او د نن نه پس به تاسو په هغې باندې ظلم هېڅ چا نه شئ کولی. ته خو څه بدره ستا هغه پلار هم نشي بوتلی. نازو دا ځان سره بوتلو دپاره راځه چې ځو. ودرېږه بدره چې ما له نږدې رانه شي، چې ما ته نږدې رانه شي، چې ما له غورې نږدې رانه شي. ستاسو او زموږ رشتې خو ختمې شوي دي، او پاتې شوه د بوتلو خبره. نه خو زه د دې ځای نه ځمه، نه ما تاسو بوتلی شئ. دا څه وی نازو، دا څه څه وی؟ دا خلک په تا باندې دومره ظلمونه کوي او ته زما سره د تلو نه انکار کوې. اخر ولې؟ ځکه چې زه یوه پښتنه یم، پښتنه د سخرګنۍ نه په ژوند نشي تللی. دا څه وی داجي، دا څه وی؟ زه ټیک وایم کریمه، زه ټیک وایم. ما ته خو په دې کې د نازو صلاح ښکاري. دې نه مخکې چې هغه نازو ځان سره وتښتئ، دواړو نه ډس پورته کړه چې کیسه ختمه شي. داسې به کېږي داجي، همداسې به کېږي. بکلو بکلو موره بدره، ته دلته نه ما په ژوندون نشې بوتلی. زما مړ به جوړې شي. مړه مې که راته ویمه، مړه مې که. بدره سالمه دا دې څه وکړل؟ دا دې څه وکړل سالمه؟ زما خاوند دې وژلو، زما خاوند دې وژلو. خان څه چل دی؟ بدر ستا زوی کریم خان یې ووژلو. تا دې څوک بدره بچې، د دشمنۍ کم اور چې مونږ مړ کړی وو هغه اور تا بیا تازه کو. ما څه کړی وی داجي، ما څه کړی وی؟ کوم کار چې ما غوښتل هغه کار ونه شو،
او کوم کار چې ما نه غوښتو هماغه کار وشو ولې چې ما سره ډوبله لار نه وه تا چې هر څه وکړل الا ډېر دې ښه وکړل اوس ته یوازې نه ستا دا ورور هم تا سره دی اوس د اسلامي د کورنۍ به یو سړی هم ژوندی نه پاتې کي غلی شه مخکې د خپل پلار راوغوښتو او د دې کور ټول حلونه دې ورته وویل چې ما سره کم ظلمونه کېږي او بیا دې خپل تربور راوغوښتو او په هغه دې زما ځوان زوی ووژلو تا دروغ دي تا دروغ دي تا دروغ دي چپ شه تاسې په نامه د دې کور ښځې ته زموږ د هغه دشمنانو لور او خور یې چا چې زموږ ورور وژلی و اوس یې هم ستا په کله زموږ بل ورور مړ کړو بل ورور دومره واوره دشمنې د خپل دشمن نه خو مونږه بدل اخلو خو د بدل اخیستو پورې به چې تا سره مونږ کم عمل کوو نو بیا به یو ښځه هم خپل خاوند په خپلو خپلوانو باندې هېڅ چیرې نه وژني خدای لپاره ما وژنې ما ژوندی وسوځوې او په ما د حساب مه لګوې چې ما خپل خاوند وژلو کنې هر یو خاوند به خپل ښځې اعتبار پرېږدي خو موږ ستا په خبره یقین نشو کولی یقین نه کوئ که نه تاسو زما په خبره یقین نه کوئ په دې خو یقین کوئ که نه زماره په دې کلام پاک قسمي چې ما په خپل خاوند نه دی وژلی زما یوه خبره بله ګورئ چې بدل صرف ستاسو وي یعنې بیرون نه دی وژلی هغه زما هغه خاوند وژلی دی چاله چې زما خدای ته مجازي خدای مقام ورکړی دی زما د خدای قرآن مجید قسمي چې چا ما نه زما خاوند جدا کړی او ما ته د خپل خاوند بدل رانغښتو نو زه به پښتنه نه نه دشمنه کې بدل اغستل د ځوانانو کار دی د ښځو نه انتظار کوه تا ته به ډېر زر د هغې د مرګ خبر راشي د مرګ راځئ